السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د ژوند په مزه یو داسې ځای له راغلی یم چې انشاءالله تعالی به ورځ به ټول عمر ودرېږو دغه ځای له او ویلوګونه به انشاءالله تعالی به ورځ نه بلې له مختلف وي. بس ویلوګ دا مقصد نه چې ته پکې خپلې ځایونه راوړسه. انشاءالله تعالی ما ویلوګونه به چې کوم دی تاسو ته لګړې راکړو مطلب دیني فایده هم رسېږي او اسلامي فایده به ته رسوو چې کوم دی مالي فایده به هم ورته رسي. نن چې کوم دی زه راغلی یم هدیرې له په هدیره کې داسې ښکلي خلک پروت دي لکه مطلب دا اوس چې کوم دی که نه دا زما مولانا صاحب دی کومونه چې ما د قرآن مجید ختم کړی دا هم پروت دی ځکه چې زه ټیم مخکې به دا همدا ځمکه باندې ګرځېدو که داسې پسې دا وګورې خیر داسې خو ډېر خلک دي او بس الله ټول چې کوم دی څومره مردگان وفات شوي الله ټول جنت الفردوس ور نصیب کړي. ښه داسې که وګورې که نه دا وړکئ نقیب الله فریدي دا چې کوم دی دا مولانا شوګرد و دا چې کوم دی په ټیم ورسره پروت دی. ښه خلک په دا سوچ کړي چې یاره مطلب زه وړوکی یم زه به نه مرم یا به څوک دا سوچ کړي چې یاره زه لا ځوان یم زه به نه مرم څوک به دا سوچ کړي چې یاره زه بوډا یم مړه ورږه بس څه پته لګي زه به مرم یا به نه مرم. نو ګوره خبره پرېښودل دا نه چې مطلب زه به مرو به انشاءالله ټول یوه ورځ به ټول مرو دا خبرې نشته چې مرو به انشاءالله ټول به مرو. داسې ورځ به راشي چې موږ به دغه ځمکې لاندې یو اوس خو موږ که وګورې د دغې ځمکې پوسته یو خو داسې ټایم به راشي چې موږ بیا د دغې ځمکې لاندې یو. دا څومره خلک چې تاسو وینو څومره غټه ګیره دا خلک په تاسو وینو ګورو دا هم څه ټایم مخکې چې کوم دی که نه د دغې ځمکې پوسه ګرځېدل مونږ چې کوم دی نن ښه یو ژوندي یو ګرځو نو موږ الله تعالی پیدا کړي عبادت له کم از کم چې نور څه نه شو کړی 5 وخته مونځ او داس جامې سره خو وکړو نور خاصن د دنیا داسې ول دی چې یوه ورځ نه بلې له هغه د بجلیګر ملا خبره چا ورته وویل یو په یو سړی په قبر باندې تېرېدو نو قبر هغې ته یې وویل چې یاره لاندې څه ول دی نو هغې ورته وویل چې څه پوسه نه پوښتنې کوې خو چې کله لاندې راکوشي نو بیا بېرته پاته ولګي. موږ خو نن سبا چې کوم دی که نه د قبر د پوسه ګرځو او په ځمکه باندې ګرځو خو دا موږ ته پاته نه لګي مطلب چې موږ لاندې به څه ولي خو چې کله مړه شو بیا به راته هر شي پاته ولګي. نو انشاءالله تعالی امید وکړو چې 5 وخته جامې سره به مونځ اودس کړو ځکه چې رودرومو به دغه هدیرې له به راځو یوه ورځ به هم دلته دغسې ښخوي قبر به له خلک وایي او بیا به هم بېل پرېږدي نو بیا چې کوم دی خلاصی نشته دی. نو انشاءالله تعالی 5 وخته مونځ د جامې سره که نور څه نه وي دا سوچ ما کوو چې دغه سره باد وکړو آب یې نه پرېږدي ته ورسره ښه کړه. ښه په دا هدیره کې ډېر ښه خلک پروت دي ډېر ښه ځوانان پروت دي. نو انسان له چې کوم دی که نه الله تعالی دماغ ورکړي پویه یې ورکړي ګوره هسې خو به هم رودرومو دغه ځای له یوه نه یوه ورځ خو به خامخا رودرومو خو انسان له لږ سوچ کړل پکار دی لږ الله تعالی چې کوم دی عقل ورکړی چې یاره دا سوچ خو وکړه چې انسان یو قبر ووایي که نه هغه له څوک ټیټېدی نه شي چې مطلب یو 2 منټه پکې همداسې څملم نو هغله به مو چې کوم دی مړه شو بیا به ورکوزایي به مو بېل به هم خلک پرېږدي یخ ټینګې به مو نو انشاءالله تعالی ملویږو په بله ویډیو کې والسلام.